سلام دوستان، د اکسل پروګرام شپاړسم درس ته ښه راغلاست. راځو یو ټیبل خلاصوو. زموږ تېر درس چې و په سیلز مو دا ګروپ مو ویلی و، انسرټ ډیلیټ فارمټ دا مو ویلي وو. نن به په اوټوسم پر دې باندې بحث وکړو. دلته ځینې فنکشنونه دي، ځینې فورمولې دي. راځو دلته په دې جدول کې بیا دلته فرض مثال زه به دا ولیکم چې دا به سالري کم، دا مثال 50,000 20,000 10,000 10,000 دا به راواخلم، کاپي به کړم، دلته به پیسټ کړم. فرض مثال دا د دغه اشخاصو سالري ده. زه اوس غواړم چې دغه ټوله سالري، فرض مثال دا ډېر غټ جدول دی، دا خو ما یو ساده جدول درته مثال ورکوم، یوازې غواړم چې تاسو پوه سئ. نو یعنې داسې دونه ډېر ماشینونه یعنې زه نشم کولی چې هغه جمع کړم، نو د دغه فورمولې څخه استفاده کوو. راځو زه اوس غواړم چې دا ټوله سالري یا دغه ټوله معاشونه جمع کړم. نو دلته راځم کرسر پرېږدمه، راځم اوټوسم ته، دغه سم چې دی موږ ته ټول یا مثال هغه دا چې موږ وغواړو جمع کړو، نو دغه سم څخه استفاده کوو. نو راځم پر سم باندې کلیک کوم. دلته کله چې تاسې سم انتخاب کړو په اتومات شکل سره هغه ساحه ټول انتخابیږي. یوازې تاسې باید انټر کړئ. اوس وګورئ موږ ته دغه ټول معاش راته جمع کوي. او که چېرې مثال تاسو غواړئ چې خپله یې ولیکئ، نو هغه راځئ دلته به کرسر پرېږدئ، لیکئ مثال مساوي سم، قوس خلاص، قوس به خلاصوئ، دغه ټوله ساحه انتخابوئ، وروسته قوس بسته انټر، نو موږ ته به ټوله دغه معاشونه جمع کړي. په دې طریقې هم تاسو کولی سئ چې مخته ولاړ سئ. بل فنکشن چې دی ایوریج دی. د ایوریج په واسطه موږ کولی سو چې د دې ټوله معاش اوسط راوباسو. فرض مثال چې تاسو غواړئ چې محصلینو اوسط یا مثال د معاش اوسط راوباسئ، نو دغه ایوریج فنکشن څخه استفاده کوئ. راځم زه دلته ایوریج ته په ایوریج باندې کلیک کوم، انټر کوم، نو اوس به موږ ته دغه ټوله معاش اوسط راوباسي. او که چېرې تاسو غواړئ چې خپله ولیکئ، هغه طریقه ده. مساوي لیکئ، ای وي دا یوازې 2-3 حرفه لیکئ، دلته نور موږ ته خپله پیدا کوي. نو دا به انتخابوئ، وروسته به دا ټوله ساحه انتخابوئ، وروسته به قوس بسته کوئ، نو موږ ته دغه معاش ټوله اوسط راته راباسي. بل فنکشن چې دی کاونټ نمبرز دی. دا به موږ ته دغه نمبرز راته حسابوي. فرض مثال زه وایم چې ما سره څو اشخاص دي، یا مثال څو نمبره دي، دا موږ ته نمبر انتخابوي. زه راځم دلته کاونټ ته راځم، دا ټوله انتخابوي، انټر کوي. اوس به موږ ته وایي چې دا ټوله 8 نفره دي. بل چې دی ماکس او ماین دی. ماکس او ماین چې دی دا وظیفه لري. فرض مثال تاسو غواړئ چې په دغه جدول کې تاسو د غټترین معاش وښیي، نو د دغه ماکس څخه استفاده کوئ. مثال چې غواړئ چې کوچنی ترین معاش ورته وښیي، یا مثال هم د دغه جدول څخه استفاده کولی سئ. یا که مثال په محصلینو کې غواړئ چې دغه لوړې نمرې در وښیي، یا د هغه محصلینو انتخاب کړئ چې هغه لوړې نمرې، نو دغه ماکس څخه دغه فورمولو څخه استفاده کولی سئ. نو زه دلته راځم، په دې باندې کلیک کوم، دلته ماکس انتخابوم، بعد کې ما ته هغه لوړترین معاش ورته وښیي، انټر کوم. نو اوس وګورئ ما ته به دا ټول ما ته به وایي چې په دې ټولو معاشاتو کې دغه 50,000 چې دی دا لوړ معاش دی. بل که چېرې مثال تاسو غواړئ چې کوچنی ترین معاش درته وښیي، نو پر ماین باندې کلیک کوئ، دلته ساحه انتخابوئ، انټر کوئ، نو دا ټوله به موږ ته هغه کوچنی ترین معاش درته وښیي، چې مثال په دې ټولو کې 10,000 چې دی هغه کوچنی ترین معاش دی. تاسو په هغه بل طریقې هم کولی سئ، لکه څنګه چې موږ په سم او ایوریج کې ویلي وه. که چېرې تاسو غواړئ چې مثال ټوله فنکشن درته وښیي، نو راځئ دلته مور فنکشنز پر دې باندې کلیک کوئ، دلته راځئ په دغه اور سلیکټ کټګوري پر دې باندې کلیک کوئ، دلته آل انتخابوئ. دا آل کې به دلته موږ ته ټوله فورمولې راغلي، مختلف فاینانس مربوط فورمولې سته، د ویب انجینري ټول مربوط فورمولې سته. تاسو به هغه فورمولې زده کوئ کوم چې ستاسو د فیلډ مربوط وي.